هارون صافی یم. لکه څنګه مو چې تاسو سره پرون وعده کړې وه چې انشاءالله دې نه بعد به د ویډیو د لارې د مختلفو مرضونو باره کې تاسو ته معلومات درکوو. نن غواړم په یو ډېره مهمه موضوع تاسو ته معلومات درکړم. که چیرې ستاسو شاوخوا یا تاسو په کوم ځای کې څوک راوغورځېږي یا بېهوشه شي، د مختلفو مرضونو د وجې نه څوک راغورځي یا بېهوشه کېږي، نو تاسو باورنۍ مرسته څه شی ورسره کوئ؟ اول به تاسو دا ګورئ چې په خپله هغه ځای تاسو څه خطر نه وي. که چیرې داسې څه خطر وي، هغه اول هغه خطر لرې کړئ او بیا تاسو مرسته وکړئ هغه چا سره. نو وګورئ که هغه په چوکۍ باندې وي راغورځېدلی وي، یا په تخت کې ناست وي راغورځېدلی وي، یا په ناهمواره مځکه باندې وي، نو هغه به اول تاسو هموارې مځکې ته ویسئ چې همواره مځکه وي. دویم په هغه باندې غږ وکئ، نوم یې واخلئ، ویې ښوروئ، چغه پرې وهئ چې جواب درکوي او که نه یې درکوي. او که چیرته جواب نه درکوي، نو تاسو به د بل چاته د مرستې دپاره چغه ووهئ یا غږ وکئ چې تاسو سره څوک مرسته وکړي ده ته د مرستې کولو دپاره. او د ټول نه مهم د ده ته د مرستې ورکولو نه مخکې باید تاسو د موټر انتظام وکئ، یا امبولانس ته زنګ ووهئ، یا بل چاته ووایئ چې امبولانس ته زنګ ووهي. تاسو وګورئ چې که هغه جواب نه درکوي، نو بیا به د هغه نه بعد تاسو وګورئ چې هغه ساه اخلي او که نه اخلي. لکه په دې عکس کې چې تاسو ته څنګه ښکاري، دا خپل غوږ به د هغه مخ ته ورنږدې کوئ، هغه سینه به هم وګورئ چې ساه اخلي او که نه، محسوس به هم کوئ، وا به هم وړئ. که چېرته هغه ساه نه اخلي، جواب هم نه درکوي، نو تاسو به دلته یو پروسیجر دی، هغه ته وایي سی پي آر ورته شروع کوئ. سی پي آر کارډیک پلمونري ریسسیټیشن. هغه داسې کېږي چې تاسو به خپل دا دوه لاسونه، یو لاس بل لاس باندې د سر په سر کېدئ او په دغه ځای باندې دغه په سینه باندې د سینې بالکل په دې مینځ باندې فشار ورکوئ. تاسو به د هغه ښي طرف ته کښېنئ او په خپلو ګونډو به کښېنئ او لاسونه به بیخي سیده کوئ، سیده، او په دې ځای باندې به هغه سینې ته فشار ورکوئ. دې رفتار باید دومره چې تاسو په یو دقیقه کې 100 وارې وکړی شئ. کله چې تاسو هغه سینې ته فشار ورکوئ، لکه په دې عکس کې چې تاسو ته ښکاري چې د هغه سینه 5 سانتي میټره یا 2 انچه ښکته لاړه شي، او کله چې یو دفعه فشار ورکړئ، هغه بیا پرېږدئ چې سینه بېرته خپل ځای ته راشي، بیا او بیا داسې. نو کله چې 10 وارې فشار ورکړه، 10 وارې په یو سایکل کې 10 وارې، نو بیا به هغه ته د خولې د لارې 2 پوکي ورکوئ. کله چې تاسو پوکی ورکوئ، د ټول نه مخکې باید د هغه دا زنه راپورته کړئ، ځکه که زنه یې ټیټه وي، سر یې ټیټ وي، د هغه د تنفس پایپ چې وي هغه بند وي، نو زنه به یې ورپورته کړئ چې هغه خلاص شي، او بیا به یې پزه بنده کوئ او تنفس به ورکړئ 2 پوکي. کله چې تاسو پوکی ورکوئ، نو د هغه سینې ته وګورئ چې پوکي ورکولو سره د هغه سینه راوچتېږي او که نه. نو په یو پوکی باید په 2 ثانیو کې ورکړئ، او په 2 پوکي نه بعد به بیا 10 دفعې د هغه په سینه باندې زور وکړئ. کله چې تاسو سینه باندې زور وکړئ، پام کوئ چې دغه دلته د هډوکي ته نقصان ونه رسوئ په احتیاط سره، او زر او فشار به دومره ورکوئ چې 5 سانتي میټر د هغه سینه لاندې لاړه شي. نو داسې به دا سایکل تاسو بیا 10 فشاره په سینه باندې او 2 پوکي په خولو باندې. که چیرې تاسو سره بل څوک وي، نو هغه ته هم تاسو ویلی شئ چې په خولو باندې پوکی هغه ورکړي 2 پوکي. دا به تر هغو پورې دا پروسیجر تاسو کوئ چې تر هغو هغه امبولانس کې روغتون ته ورسوئ. نو امید دی چې دغه ویډیو تاسو ته څه ګټه در رسولي وي، او په اولیه مرسته کې خلکو ته په اولیه مرسته ورکولو کې تاسو سره مرسته وکړي، او دا ویډیو نورو ته هم ورسوئ، شیر یې کوئ، او مننه.